یو وخت په یو کلي کې بیا په یو کور کې یو دوه کوچني هلکان شمو او بډو د خپل پلار کلم اکا او مور سره اوسېدل. شمو او بډو ډېر زیات وران ول. هغه به ډېر زیات ورانی کاوه. کوچني ماشومان به یې وهل، پټي به یې ورانول او ډبرې به یې هم ویستلې. یا زما بچیانو، تاسې ولې دا ورانی کوئ؟ خلک هره ورځ ستاسو شکایتونه ماته کوي چې ستا بچیان ډېر زیات وران دي. زما بچیانو، خلک په دې باندې خوا بدوي. خدایه مه کړه یو ورځ به څه ناڅه چل در باندې وکړي. ما سره ځئ کار ته، ما سره لږ کار کوئ، زما به هم لاس لږ په در اسانېږي. تاسو به هم کار و روزګار باندې شئ. دا ورانی مه کوئ. پلارجانه ما کله ورانی کړی؟ زه خو ډېر ښه هلک یم. ورانی یوازې دغه بډو کوي. د خلکو کوچني ماشومان وهي، د خلکو په پټو کې ورانی کوي او ډبرې هم ولي. پلارجانه ولاکه ما یوازې ورانی کړی. ټول چلونه ماته دا شمو ښیي. وایي راځه د خلکو پټو کې ساتیری کوو، ډبرې ولو، د خلکو کوچني ماشومان وهو. دا چلونه ټول ماته شمو ښیي. زما ولاکه یو چل هم زده وي. دا ټول چلونه ماته شمو ښیي پلارجانه. بیا یوه ورځ شمو او بډو د یو کور خوا کې تیریږي چې په هغه کور کې د میوې یو ونه ولاړه وي. بډو خیال دې شته د ملک صاحب په کور کې څومره ښایسته ونه ولاړه ده. خوښه دې نه ده چې ډبرې ورګزار کړو، میوې به ترې راتوشي او تا به یې وخورو. هو شمو والله څومره ښایسته ونه ده، درځه چې ډبرې ورته بندې کړو، میوې به ترې راتوشي بیا به یې وخورو. بیا نو شمو او بډو هم هغه ونې ته ډبرې ونیسي چې په هغه ډبرو کې یوه ډبره ولاړه شي، د هغه کور کره په کړکۍ باندې ونښلي. هغه کړکۍ د خښو وي چې هغه خښې ماتې شي او په ځمکه باندې راتوی شي. چې دا د غرمې وخت وي او ملک صاحب ویده وي او کوچنۍ لورکۍ یې ویښه وي چې په دې کور کې د دې کړکۍ خوا کې تیریږي چې ناڅاپه یې خپه په دې خښو باندې ور برابره شي. هغه په دې خښو باندې ډېره زیاته زخمي شي او په ځمکه را پرېوځي. بیا ملک صاحب هغه خپله لورکۍ واخلي او هسپتال ته یې یوسي چې ډاکټران یې د خپې نه هغه ماتې شوي ښیښې په مکمله توګه باندې راوباسي. هلته د کلم اکا کره نورګۍ اکا راشي. یا کلمه خبر یې که نه یې چې د ملک صاحب په کور کې خښو کړکۍ ماته شوې وه او خښې یې په ځمکه باندې راتوی شوي وې چې خو کوچنۍ لورکۍ یې باندې ختلې وه او ډېره زیاته زخمي شوې وه. اوس یې هسپتال ته وړې ده. خوښه دې نه ده چې پوښتنې له ورله وشو کلمه. نورګۍ اکا چې کله له کلم اکا سره خبرې کوي نو شمو او بډو هم هلته موجود وي او د نورګۍ اکا په خبرو باندې یې غوږ نیولی وي. دوی دواړه ډېر زیات په تشویش کې شي چې د ملک صاحب کور ته خو مونږ کاڼي ورغورځول. هغه کړکۍ کیدای شي چې زمونږ د وجې نه ماته شوې وي او د لور په دې ششو باندې زخمي شوي وي. دلته نو شمو او بډو هم په خپل وراني باندې لږ لږ پښیمانه شي. یا شمو د ملک صاحب کور ته خو ما او تا ډبرې غوځارولې. یقینا هغه کړکۍ زما او ستا د وجې نه ماته شوې ده او د ملک صاحب لور پې زخمي شوې ده. شمو ما او تا ډېر زیات وران یو، دومره ورانی هم خوند نه کړي چې زما او ستا ورانی دې د نورو زوال جوړ شي. هو بډو، ما او تا ډېر زیات وران یو، د دې ورانۍ نه به نوره توبه کوو. اوس به داسې چل وکړو چې تر اباجان او نورګۍ اکا به مخکې ما او تا هسپتال ته ځان رسوو چې د ملک صاحب حوصله افزایي وکړو او ملک صاحب ته به صفا صفا حال ووایو چې هغه کړکۍ هم مونږ ماته کړې ده او ستا لور زمونږ د وجې نه زخمي شوې ده. مونږ له چې څه سزا راکوي هغه سزا راله راکړه. مونږ د سزا حقدار یو ځکه چې مونږ ډېر زیات وران یو. بیا شمو او بډو دواړه ولاړ شي هسپتال ته چې د ملک صاحب د لورکۍ پوښتنه وکړي. ملک صاحب لورکۍ دې اوس څنګه ده؟ خپه یې ښه ده؟ په بیهي کې روانه ده او که نه؟ شمو او بډو، لورکۍ مې اوس ډېره ښه ده. ډاکټرانو یې د خپې نه خښې وایستلې. اوس بلکل په بیهي کې روانه ده او په فایده کې روانه ده، ښه ده. ملک صاحب که ستا اجازت وي زه یو خبره کول غواړم. شمو ووایه، بلکل اجازه ده. څه خبره کول غواړې؟ وایه. ملک صاحب ستا لور په خپله نه ده زخمي شوې، هغه زما او د بډو د وجې نه زخمي شوې ده ځکه چې مونږ ستا د کور خوا کې تېرېدو او ستا په کور کې د میوې یو ښایسته ونه ولاړه وله. ما او بډو فکر وکړو چې هغه ونې ته به ډبرې ورګزار کړو او میوې به راتوی شي او ما او بډو به یې وخورو. زما په خیال چې په هغه ډبرو کې یوه ډبره تللې ده او په کړکۍ باندې لګېدلې ده. کړکۍ ماته شوې ده او ښیښې په ځمکه راتوی شوي دي او ستا لور پرې زخمي شوې ده. ستا لور هم زمونږ د وجې نه زخمي شوې ده. اوس چې ته هره سزا مونږ ته راکول غواړې مونږ تیار یو، خو ته به زمونږ سره یو لوز کوې چې اباجان ته به نه وایې چې ستا لورکۍ هم زمونږ د وجې نه زخمي شوې ده.
یا شمو او بډو چې تاسو خپل راغلاست او صفا حال مراته وایو او زه تاسو ته هیڅ سزا هم نه درکوم بلکې تاسو سزا دا ده چې تاسو به نور هیڅ ورانه نه کوئ ځکه چې تاسو ورانه د نورو زوال جوړیږي زه تاسو سره دا لوز کوم چې تاسو پلار ته بس تاسو هیڅ شکایت نه کوم خو تاسو به ما سره دا لوز کوئ چې تاسو به نور هیڅ ورانه نه کوئ نور به خلک نه تنګوئ ټیک ته زما بچانو یا زما خوږ ورور جان بډو زه نور هیڅ ورانه نه کوم نور به په ټوکې سات نه تیروم نور به کاڼي نه وزاروم نور به کوچني ماشومان نه وهم زه د دې ورانې نه صفا سوتره توبه وباسم نور هیڅ ورانه نه کوم یا زما خوږ ورور جان شمو زم نور هیڅ ورانه نه کوم او خپل پلار سره څه کار او روزګار کوم د دې ورانې نه زما نور بالکل توبه ده خوږو ماشومانو دا کیسه مو خاص کار ستاسو لپاره نشر کړه تاسو باید ورانه ونه کوئ ځکه چې ستاسو ورانه کېدای شي د نورو زوال وګرځي ګرانو دوستانو زموږ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ نور نو راکئ موږ ته تر بلې کیسې راوړلو پورې اجازت د خدای په امان